د مجاهدینو دوره کې د رباني وختو نو څه دغه اخبارونه او افتنامې وي دا چاپېدلې. دې کې فریاد عصر په نامه یوه ونیزه وه چې 3 ورځو کې چاپېدل، خو کله کله به په اونۍ کې یو ځل چاپېدل. نو ما استاد وهڅاوه چې ځینې لیکنې ورته وکړي. البته د هغې ونیزې مسؤل مدیر یو ورځ را سره ناست و، وی چې دغسې حساب دی او موږ جرأت نشو کولی او یو چکر را سره استاد کره لاړ شه، استاد به له نږدې مو وګورم او دا ځینې مقالې که راته راکړي. بیا زه ورغلم ورسره، استاد هم کور یې ودان، مقالې ورکولې. استاد چې دغه مقالې لیکلې بیا به ما ته یوه نسخه راکړه، ما به هغه فریاد عصر دفتر ته یوړ ځان سره. بیا استاد یو ورځ یې راته وویل چې بدر وخت لري، اوزګار وخت؟ ما له هو استاد ولې نه، دفتر نه چې بېرته راځم خو څه کاربار مې نه وي. ولې؟ وایي چې دغه فریاد عصر او یو 2 نور اخبارونه او مجلې وي، دغه مقالې چې مې دوی ته ورکړې دي نو کاپي د دې مقالو را سره نشته او ځینې د یو کتاب مسلسلې مقالې غوندې دي چې دا ورکې نه شي. ما ویل صحیح ده، زه هم خوشحاله شوم. ما زه په دې شکل به د استاد لیکنې بیا هم ولولم. نو اول بسته کې د فریاد عصر اخبارونه مې ترې واخیستل او دا مې لیکل. نو استاد ویل تا ته ځکه وایم چې ستا خط لږ ښکلی دی، لوستل کېږي. په خندا شو. نو طبیعت د استاد همدا و. بیا دغه مقالې ما بشپړې کړې. بشپړې شوې، یو ورځ د استاد کور ته لاړم، نو هغه د جمعې ورځ د کندهار نه ځینې ملګري راغلي وو، شریف الله دوست په نامه یې اوس زموږ یو ښه تکړه لیکوال دی، هغه وخت ډېر ځوان و، هغه هم راغلی و. نو استاد چې زه پاڅېدم وایي بدر ته صبر، زه هم در سره ښکته کېږم. نو مېلمانه چې موږ په زور استاد بېرته کېناو چې نه استاده موږ سره به نه ښکته کېږي، خو به آخر وختونو کې نه ده 1982 کې ما ورته وویل ما استاده دومره مه کوه چې قسم درکړم چې مه ښکته کېږه. نو بیا به یې دومره دغه نه کوم، همالته به مو خدای پاماني کوله ورسره. نو استاد اول هغه خپلې کوټې ته لاړ، کتابتون و هلته. نو د کتابتون مخې ته بیا ده یو وړوکی میز ایښی و، توشکه یې وه او یو غټ زرابین و او څه چاپي نسخې وې هلته. هغه کوټې ته ننوتو، ما ویل چې حتما وله کوم کتاب به د استاد چاپ شوی دا به راته راوړي، ځکه سر کې یې ویلي وو چې له پېښور نه څوک راغلي. نو زه د زینو په سر ولاړم، بوټان مې اغوستل، ښکته کېدم نو چې استاد راغی. ما استاد همدغه ځای پورې بس دی، زینو نه نور خپله ښکته کېږم. وایي نه هغه زینو پورې ځم بیخي نه ښکته کېږم. ما خو صحیح دی استاد، کفایت کوي، دغه مېلمه و خو وړوکی مېلمه یم. وایي نه تا غوندې مېلمه زه نه لرم چې هفته کې 2 ورځې راشي. یو د دې لپاره چې ما سره مرکه وکړي، راځي ځان په زحمتۍ، او بل دا چې د جمعې په ورځ راځي چې زما د مېلمنو عزت وکړي. نو
د عزت مسله هم دا وه چې خدای دې وبخښي ارواخانه کوکو د استاد رشاد لور چې استاد سره به وته نو هغې به چای راوړو تر دروازې پورې. بیا ما ورته ویلي چې ته نور مه راوړه، ټک ټک وکړه ورته چای کښېږده زه به یې وړم. کله کله به کوکو نه وه، په دې اخري وختونو کې خو یې ګډ ژوند شروع کړو. بیا نو ما ویلي و چې چای هلته راوړه زه یې اخلم او نور راوړم. نو وایي 2 ورځې داسې راځي، نو زه 2 قدمه در سره نه ښکته کېږم. نو ډېر خوشحاله وم چې استاد ما ته دا خبره کوي. بیا هغه نیمایي زینو را سره ښکته شو چې هلته یو وړوکی اشدار و، هلته ودرېدو، جیب ته یې لاس کړ، 2 لکه افغانۍ وې. هغه وخت 2 لکه ډېرې پیسې کېدلې، که زرګونان وای او که 15 زریز وای یا یو څه کم، خو دغه پیسې چې ما وکتل دا یې راکړې راته و چې ودر دا واخله، یو زیړ پاکټ کې و. نو ما په دې څه وکړم، وایي دا دې خپلې پیسې دي. ما ویل څه شي پیسې استاد، ما خو تا ته پیسې نه دي درکړي. وایي نه دا یې د زحمت پیسې دي. ما ویل هغه څنګه؟ وایي هغه دا چې تا زما لیکنې بیا لیکلې دي که نه، او تاسې ځوانان چې په دې ساده لغتونو کلماتو او لنډو جملو بلد یاستئ، او زموږ خو په لیکنو کې سخت سخت لغتونه وي، تا هغه هم لیکلي دي. نو ما چې دا خو مې لیکلي، دا خو مې وظیفه وه، او وظیفه په دې وه چې تا زما په خاطر دا لیکنې کولې. وایي نه هر څه چې ووایي دا خو زحمت دی. په غوسه شو، په غوسه شوم، زه هم پوه شوم چې نور نه کېږي. ما ویل ښه صحیح ده استاد، خو بله ورځ پسې راشه. دی په لاس کې راته راکړه، خپله پورته شو، دروازې ته چې ورسېدو د 2یم پوړ و چې نن دې خدای پامانۍ به ځې. ما ویل چې ولې؟ تا زما خبره نه منله. نو دومره مهرباني هم پکې وه چې زړه سوی هم ورسره و چې یو څوک که کار کوي نو د هغه کار اجوره باید واخلي. بیا بله ورځ چې ورغلم ما ورته وویل ما ویل استاد هم خوشحاله یم چې تا د مبارک لاسونو مې دا پیسې واخیستې، خو خفه په دې یم چې تا زما کار ته چې ما د زړه د مینې کو قیمت قایل شوې. وایي چې دا قیمت له ارزښت نه ډک دی، په دې خفه مه اوسه. نو دا د استاد بله خاطره وه.